ډېره مننه ملګرو. موږ مشر سره په اړیکه کې یو د مشر نمبر دا وخت بند راځي. بهرحال موږ کوشش کوو موږ سره دا وخت د پی ټي ایم د مرکزي کمیټې غړی او همداشانې د سند هیات ډېر اورژبه او تکړه ملګری نورالله ترین موږ سره په د ټلیفون په کرښه ده. هغه به تاسو ته یو وړوکی غوندې پیغام وړاندې کړي. ترین صاحب ستاسو اواز دلته په سلګونو افغانان د جرمني فرانکفورټ ښار کې اوري. تاسو کولی شئ خپلې خبرو ته ادامه ورکړئ. شروع وکړئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو د ټولو د مخه زه د جرمني په دې فرانکفورټ ښار کې دغه د خشمه ډکه احتجاجي لاریون چې دا د پاکستان څخه د افغانانو ورونو د جبري بېدخلي په خلاف راغونډه شوې ده. نو ستاسو د ټولو ملګرو مشرانو په اجازه قدرمنو افغانانو پښتنو خبره دا ده چې په دنیا کې دا ټیم چې څو ملکونه هم دي 200 بولې 250 بولې تر نن پورې په ټول تاریخ کې چې راویس پړې دا ثبوت څوک نشي پیدا کولی چې د یو ملک انسانان چې هلته بد حال وو ولې رالو دې خاورې ته پاکستان ته ولې رالو. هغه ډېر اوږد بحث جوړېږي په هغه کې هم د پاکستان خپل مفاد خپله ګټه وه. خو بیا چې کله افغانان ورونه دلته رالو د دوی سره کومه رویه کومه طریقه د دوی پر سر باندې کوم مفادات د دنیا د خارج د ملګرو څخه اخیستل کېدل او تر ننه پورې ځینې اخیستل کېږي. که موږ دا خبره وکړو چې نن هم پاکستان دعوه لري چې زه په نړۍ کې د اسلامي ملکو په بله معنا غونډه یم بدماش یم د ما سره ایټم بم دی. دغه ایټم بم هم چې د جوړ کړی دی دا د افغانستان دا د افغانانو د ورونو د دې د بچانو په وینو دا یو ایټم بم جوړ شوی. بیا ورسره که موږ د غټ اخراجات د ټول فنډینګ د IMF بینک څخه ونیسي بیا راځه د سعودي عرب د لوی اختر تر خیراتي غوښو پورې چې دا به د افغانانو په ورونو پر نامه راتلې دا هم پاکستان له راتلې. خو بهرحال مجلس ډېر نه اوږده و. دوی دا پروپیګنډه کوي چې افغانان زموږ 40 کاله وساتل موږ یې ډېره میلمستیا وکړه. دا د سراسر غلطه خبره ده. افغانان تا په میلمستیا نه و راوستلي، تا د خپل مفاد په خاطر په افغانستان کې چې کوم د روسو د امریکې کوم جنګ و دې ودته د کفر او د اسلام نوم دغه پاکستان ورکړي او افغانان او د افغانانو خاوره استعمال شوله. افغانان بچان یتیمان شولو. د افغانستان ټوټل ادارې برباد شوې. د افغانستان جنگي جهازونه هلیکاپټران رالو په لاهور